خبره او فقیر لاله موږ سره ناست دي او زه به دوی پښتنو په اتفاق باندې یا د وحدت د پاره تاسو به سوال غواړي پاغه تاسو سره نه واچوي دا دی حمزه شیب بسم الله الرحمن الرحیم زبدا دی حمزه شنواری او شعر دی د هغه نه شروع کوم وای تل په پلار د میړنو سره زم یم پښتون د پښتنو سره زم د ملت مر د پرخي پسیر استاد د شوخ په لوشو سره زم دا چې خیرت هم په ملت زار دی زده هم داسلی ونو سره زم وای پام کا وزه هغه نظر نه یم چې په دود د سپیلانو سره زم وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم کړم جهان به د پښتون ظلمي تخپل پیغلو حوصلو سره زم کړم وړم مستقبل ته د ماضی روایت زه د خپل حال د ولولو سره زم سوچ راغونډ په یو مرکز یې نکم هرې تپې ته د جرګو سره زم هر حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره زم نو خبر داس دی چې پښتانه د پښتنو حال په دې وخت کې که بار دی او که په وطن کې دی هغه خو ښه نه ښکاري د پښتنو اول خو دا خبره ده چې د پښتنو ژبه چې ده هغه که د افغانستان نه وینو او که په د پښتونخوا نه وینو د پښتو دپاره هېڅ څوک کار نه کوي او په دې وجه پښتانه بچي زلمیان او زاړه ټول د خپلې ژبې نه نابلد دي خپلې ژبې سره نابلد دي نو ما په خیال کې خو چې زموږ یو کار دا په کار دی چې د خپلې ژبې د افغانستان نوم خواستو کو چې هغه د پښتو ژبه سرکاري ژبه کی صحیح ده دلته تاسو خبر به جاری ساتو مونږ یو کالر د پلاین باندې زه لګا غوالم بیا خبر کو السلام علیکم جی الو السلام علیکم جی وعلیکم السلام او زه دورانی خبرې کوم هالند نه دورانی صاحب ډیره مننه تاسو فون کو هالند نه دا پروګرام خو ځا مې شاور مډر خپل پروګرام دی خاجي ډیره شکریا تاسو نو نن چې دا مرګري راغلی وکیل صاحب خبرې کوم مخکې موریدلی جی جی او نو زه اصل کې دا تاسو کول غواړم بینه جی چې دا پښتانه دوی د چا نه ازادي په افغانستان کې یا په پاکستان کې خاجي او دا زموږ لپاره چې کوم ډېر ضروري خبره ده چې په پاکستان کې او خپل پښتانه 10% دي صحیح ده او 30% وسایل چې کوم دي نو پښتنو سره په لاس کې په فوج کې په بیروکراسي کې او د پاکستان په بزنس په کاروبار کې او په افغانستان کې چې کوم دی خو پښتانه خپل 15% دي او ټول نن صدر چې کوم دی د پښتنو کاردی صاحب دی فوج پولیس ټول ارته چې کوم دی پښتنو سره دي نو موږ نه پیو چې دوی چانه د کوم ملک نه پښتانه آزادي صحیح ده او دا زما یو سوال دی باقي زه یو ګزارش بل کوم جی ها چې تاسو د پروګرام کې همیشه موږ صفتونه ورو د پښتنو موږ زه خپل پښتون هم ډېر خوشحالیږم صحیح ده خو تاسو د دوی د اصلاح لپاره هم پکې بعضې خبرې کوئ ټیک ده لکه زموږ پښتانه چې کوم دي تاسو وګورئ چې دا ولور یوه خبره تاسو ګورئ چې ډېر دینو کې چې کوم دی نو بلکل دا بده خبره چې موږ یې په ټي وي کوو ښځې بلکل خرڅېږي که نه جی اوس زموږ پښتانه چې پخوا اهل تصوف خلک وو جی موږ پیرپرسته خلک وو جی اوس ټول وهابیان شو جی د دې په باره کې موږ دا ګزارش کوو چې تاسو پیر صاحب هم که چېرته چې دې باره کې خبرې وکړئ جی نو بس موږ نو تاسو ته چې کوم دی نو کامیابي غواړو امین انشاءالله کله نه کله به ټلیفون کوو جی بالکل بالکل او بس ټول ته زما علاقه سلام خدای پامان وعلیکم السلام او دورانی صاحب تاسو دا سوال به مونږ کېږدو وکیل صاحب او کسان نازي هغې نه مخکې فقیر لاله تاسو خبره کوله تاسو خبره لږه جاري ساتئ دا خبره ما دا کوله چې موږ ته نن اوس خو د میډیا دور دی او په میډیا کې که هغه پروګرامونه د افغانستان نه نشر کېږي او که د پښتونخوا نه نشر کېږي د پاکستان نه نشر کېږي نو په هغې کې د پښتو ژبې هېڅ نوم و نشان نه وي په تعلیمي لحاظ باندې په پښتونخوا کې
موږ د اول نه تر اخره پورې انګریزي زده کوو، اردو زده کوو، عربي زده کوو، خو د موږ د مورنۍ ژبې هلته نصاب کې هیڅ نوم و نشان نشته. هغه یو شاعر وایي چې هر ژبه زده کول خو لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. او دلته کې په یورپ کې موږ وینو چې دا کوم قومونه چې د افریقې نه راوستل شوي دي او د هغو نه خپله ژبه او خپل کلچر دا اخیستل شوی دی، هغه غریبانان در په دره خاورې په سر ګرځي او هیڅ پته ورته نه لګي چې موږ څوک یو، د کوم ځای نه راغلي یو او موږ ته څه کول پکار دي. نو هغه په ښو او په بدو کې هیڅ فرق نشي کولی. نو دغه حال د موږ د راتلوني نسل کیدونه دی او کیږي. په وطن کې ټول پښتانه د بیکارۍ نه، د بېروزګارۍ نه، د غریبۍ نه دومره تنګ دي چې هغه کله بیا په چرسونو خرڅولو باندې شروع کړي او کله په خلک ورته وایي چې دا سمګلینګ دی، خو کنه هغه سمګلینګ خو د مجبورۍ نه کېږي که کېږي هم. ولې چې یو پښتون چې دی لوړګي نه روان شي د شینوارو نه او تر اټکه پورې راځي، نو هغه ته په لاره کې سل ځای کې د پولیس پوسټونه ولاړ وي او هغه چیک کوي. که د پنجاب نه یو پښتون راځي نو د پنجاب نه چیک کوي چې د دې پښتون سره وړخو یې نه دي راخستي، د دې طرف نه چیک کوي چې د سودا. بالکل دا ډېره غټه المیه ده چې اوس په وړو باندې هم سمګلینګ شروع شو، په چینو باندې به شناختي کارت ښیي نو چیني به درکوي، لکه په خوراک باندې هم دیو لکه پوډر غوندې خرڅوي. اوس وړو شو که چینی شو، په دې مونږ خبره به بالکل کوو. دراني صاحب سوال هم دا هغې سره ریلیټډ دی. هغې نه مخکې زه به اوس جمشید خان نه پوښتنه کوم چې دیو لندن نه راغلي دي او پښتنو یووالي دپاره تاسو څه اقدامات کوئ یا تاسو څه خیالات یا څه پیغام پښتنو دپاره؟ ټول نه مخکې خو تا ته او نور ټي وي وال ته ډېره ډېره مننه چې پښتنو له یې دا خبر کړی دی. او باقي دا مشران ناست دي دی خبرې کوي زموږ نه ښه پوهېږي. بس زه به دا ووایم ټولو پښتنو ته چې خپلو کې اتفاق اتحاد راولئ او ټول ته زما وعد اعظم یو دغه به وایم اخره کې چې اعظم به ځان دې ډوب کړه په ساحل باندې دریاب منزل ته رسېدی شو د لارې هېرېدې نور دا مشران دي بس دی ته به تاسو وکړئ دی به دغه دا وکړي. ښه جي ډېره مننه جمشید خان.